نجیب الله حیات حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در برنامه تجلیل از تکمیل روند ثبت نام سیم کارت های شرکت روشن میگوید که این روند در راستای مدیریت بهتر خدمات مخابراتی و امنیت دیجیتال در کشور اثرگذار است. شک نشته چې د سیم کارت ثبت دا د یو سړي د هویت ثبت دی. د سیم کارت ثبت د جرایمو کمول دی. د سیم کارت ثبت دا د یو ملک د حیثیت ثبت دی. د سیم کارت ثبت دا په حقیقت کې د اذیت او د خلکو د ازارونې مخنیوی دی. آقای حقانی همچنین از تمامی شرکت‌های خدمات مخابراتی در کشور می‌خواهد که ساحه پوشش خود را توسعه بدهند و روی افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها نیز گام‌های عملی بردارند. زمون ټول شرکتونه هغه خپل ژمنې پوره کړي. هغه د کیفیت په مسله کې ده. هغه که د قیامت په خبره کې ده او هغه که د کوریج په موضوع کې ده. در سوی دیگر مسئولان شرکت مخابراتی روشن تکمیل روند ثبت نام سیم کارت های این شرکت را دستاورد مهم در راستای قانونمندسازی خدمات مخابراتی در کشور عنوان می کنند. من با افتخار اعلام می کنم که شرکت مخابراتی روشن پروسه ملی ثبت نام سیم کارت های خود را مطابق با طرز العمل اترا و با مدیریت جناب وزیر مخابرات به گونه موفقانه به پایان رساند. اسانه پروسه نه و ډیره پیچلې او اوږده پروسه وه. په ټول د 2 کالو کې 2.5 کالو کې موږ دا وکولی شو چې په سر ته ورسوو. د 2022 کال د شروع څخه تا سال د می د میاشتې تر اخره پورې موږ دا پروګرام سر ته ورسوي. این در حال است که پیش از این شهروندان کشور همواره بر تسهیل خدمات ثبت نام، شفافیت و حفظ حریم خصوصی از سوی شرکت‌های مخابراتی تاکید ورزیدند.